مصر کې فرعوني هرم څنګه چا او ولې جوړ کړ؟ مصر د لرغوني تاریخ لرونکی هیواد دی. هلته له میلاد وړاندې پاچاهانو واکمني کړې چې د فرعونیانو په نوم یادېدل. د فرعونیانو ذکر په سپېڅلي قرآن کریم کې هم شوی دی. مصر کې د فرعونیانو د واکمنۍ د نورو تاریخي او لرغونو نښانو ترڅنګ یو هم د مصر هرمونه یا اهرام دي. د مصر د هرمونو تاریخ له نن نږدې 15,000 کاله او له میلادي 3,000 کاله وړاندې وخت ته رسیږي. په دې اهرام کې تر ټولو پخوانی د جوزر په نوم دی. جوزر د فرعونیانو د دورې د مصر پاچا و او یاد هرم د جوزر پر قبر جوړ شوی و. د دغه هرمونو تر شا ډیر رازونه پراته دي. هغه مهال چې پرمختللي وسایل او ټکنالوژي نه وه، دغه هرمونه له داسې تیږو جوړ شوي چې وزن یې تر 10 ټنه یا د یو فیل برابر و. له میلاد 3,000 کاله وړاندې مصر کې د غلامي دود شتون درلود او تر ډیره وخته باور داسې و چې یا د اهرام په جبر په غلامانو جوړ شوي دي، خو وروستیو موندنو څرګنده کړه چې یاد هرمونه د پیسو په مقابل کې کارګرو جوړ کړي دي. تازه څېړنې ښایي چې یو هرم د شاوخوا 90,000 کارګرو په وسیله جوړ شوی چې 10,000 دننه او 80,000 پکې بهر پوخت شوي وو. د هرمونو دروازې له داسې ډبرو جوړې شوي دي چې وزن یې 60 ټنه ته رسیږي، خو له داسې هنر پکې کار اخیستل شوی چې دغه 60 ټنه وزن لرونکي دروازې په یو لاس او کم فشار سره په اسانۍ سره خلاصیږي. د جوزر په نوم هرم په 23 کالونو کې جوړ شوی دی. اړوند ډیری هرمونه پر یو وخت کې جوړ شوي دي. مصر کې د خوفو په نوم یو هرم کې 2.5 میلیونه ډبرې استعمال شوي دي. یاد هرم 19 متره لوړوالی لري او هر کال نږدې 14 میلیونه کسان نندارې ته ورځي. د مصر حکومت هر کال 2 میلیارډ امریکایي ډالر د دغو تاریخي او لرغونو هرمونو څخه د عوایدو په ډول ترلاسه کوي.